آیا مونږ بیا د خپل ټول نظامی وسایط کباړ کو د دغه خلکو په راتلو سره په ګاونډیانو باندې خرڅ کو؟ آیا بیا مونږ راجګ سو د دې خلکو د حکومت تر چتر لاندې خپل ټول کارخانې ماشینري وی سالته په پنجاب باندې خرڅ کو؟ اوس خو الحمدلله نظام د ټامیانو نظام نه ده چې موږ به د تیارو په لکیو پسې ونښلو اروپا ته به لاړ شو. کومو تیارو پسې به ونښلو؟ موږ بغیر له دې چې یا په افغانستان کې ووژل شو یا دلته حکومت وکړو، دغه بل اپشن موږ نه لرو. که له حکومت نه موږ لرې کېږو، موږ په دې پوهېږو چې موږ به یا وژل کېږو یا به زندان ته ځو. موږ په ټوله دنیا کې بیا ځای نه لرو. زموږ نه اسرائیل ملاتړ ده، نه امریکا ملاتړ ده، نه اروپا او نه په اسیا کې څوک. دا چې مونږ بغیر له دې چې حکومت وکړو، بغیر له دې دلته نظام وکړو، بغیر له دې دلته د خلکو په زړونو حکومت وکړو، بله چاره که تاسو وینئ مهرباني وکړئ. نو طالبانو دغه لنډغرو ته ډېر وخت ورکړه، څو باره مذاکرات وشول، متقي صاحب ایران ته ورغی، نور نړیوالو نه همیش دا غوښتنه شوې ده چې که دوی کوم ملحوظات لري د خبرو له لارې مونږ آماده یو. نو آخر بم لکه امریکانو خبرو ته آماده کېږي، له هغه نه چې کال پس 2 کاله پس زرګونه ځوانان له لاسه ورکولې، دا خبرې اوس نه کوو. او که تاسو داسې فکر کوئ لنډغرو ته په عموم کې د اسلامي امارت دښمنانو ته چې د جګړې له لارې به تاسو قدرت ته ورسېږئ، طالب ګوره امریکا ته ماته نه ده منلې. د امریکا د ټولو فشارونو باوجود چې ټوله نړۍ طالب ته یو شی وه، طالب د چا شرایطو نه منل. لا اولینه دریځ همدا و چې تر څو یو اشغالګر په افغانستان کې وي مونږه مذاکرات نه کوو. هماغسې یې وکړل. بالاخره امریکان دې ته مجبوره شو چې له افغانستان نه ووځي، نړۍ دې ته مجبوره شو په افغانستان نه ووځي، ناټو ماته شوه، ایساف دړې وړې شوه، د امریکا امپراتوري له خاورو سره خاوره شوه. چین هغه هیواد شو په نړۍ کې، هند، چین، روسان چې تر امریکا ښه اقتصاد لري، په تریلیونونو ډالر امریکا له چین نه قرضداره ده. نو دغه ټول هغه شیونه دي چې موږ نشو کولی چې د جګړې له لارې خپلې غوښتنې مطرح کړو. فرض که څوک له دې نظام سره جګړه غواړي، د دې نظام څه رقم بدیل غواړي؟ دیموکراسي غواړي، جمهوریت غواړي، له دوی نه ښه اسلامي نظام غواړي. کومو شرایطو باندې غوښتنې دي څه شي دي؟ په ملت کې ځای لري، په ولس کې لري، آیا د ولس زړونه هم ترلاسه کړي دي؟ خو که لنډغر مقاومتیان کولابیان د دې په خاطر جګړه کوي چې دوی د طالب په ځای راشي دلته نظام جوړ کړي، نو موږ خو 20 کاله د دوی د امریکانو په وخت کې هم د دوی د حکومتدارۍ مزه څکلې ده او د امریکانو له راتګ نه مخکې هم څکلې ده چې کابل په کنډواله بدل شو، د 2 تنظیمونو ترمنځ جګړه وه د قدرت په سر باندې. د افغانستان 6,000 چاینا ټانګونه مو کباړ کړل، په پاکستان مو خرڅ کړل، د افغانستان 400 باله تیارې مو په کباړ خرڅ کړلې، دلته مو کابل په کنډواله بدل کړ، حتی د بالیسار ماڼۍ له تاسو نه روغ پاتې نه شوله. نو آیا هغه نظام بیرته موږ غواړو که نه؟ داعش، نو داعش نوم چې څوک اخلي په افغانستان کې خلک دومره ته نفرت لري چې د داعش نوم اخلي نو د شینوارو د سپینګیرو د غوښو په بمونو الزول د خلکو ذهن ته درېږي، د خلکو بېتني سرونه د خلکو ذهن ته درېږي، د دوی هغه نظام د خلکو ذهن ته درېږي چې په سوریه کې او په عراق کې دوی کامیابي ترلاسه کړله، د وینو سیلابونه یې روان کړل، انسانانو ته په ژوندینې اور ورکړه چې هیڅ په هیڅ دین او قانون کې دا نشته چې یو انسان دی مجازات په اور باندې شي. دوی خلک ژوندي په اور نه سوځول، دوی خلک ژوندي په اوبو کې غرق نه کړل، دوی د خلکو مرۍ قیله نه کړې، دوی په زرګونو 4,000 اسیران په یوه ورځ نه وژل په سوریه او په عراق کې. هغسې خلافت غواړئ؟ هرګز افغانان نه غواړي. افغانان له دغه نظام نه راضي دي. دغه نظام کې که څه ستونزې وي افغانان په خپله ورته درېږي، ورځي چې ما دغه مشکل ده، خپله ورسره حل کوي، جګړه نه کوي، راجګېږي د منبر له لارې د میډیا له لارې خپل ستونزې مشرانو ته رسوي. نو په کوم دلایل دلته جګړه؟ زه وایم که لنډغر نوم چاته اخلي نو د کابل وحشت او بربریت به د خلکو مخې ته درېږي. د کمونستانو له ماتې وروسته چې دلته کوم جنایتونه دې لنډغرو کولابیانو وکړل،
د افغانستان په تاریخ کې دا نه دي شوي. کمونستان د دوی په ظلمونو په وحشتونو باندې شرمیږي، اسرائیل د دوی په ظلم او په وحشت شرمیږي. تنها د کابل په ښار کې 15,000 کابلیان شهادت ورسول. دغه ټول وحشتونه دا د خلکو له یاده وتلي دي. آیا موږ بیا د خپل ټول نظامی وسایط کباړ کو، د دغه خلکو په راتلو سره په ګاونډیانو باندې خرڅ کو؟ آیا بیا موږ راجګ سو د دې خلکو د حکومت تر چتر لاندې خپل ټول کارخانې ماشیندري وی سالته په پنجاب باندې خرڅ کو؟ اوس خو الحمدلله نظام د یو پچک څوک نه پرېږدي چې له هیواد نه لاړ شي. نه د ګاونډیانو جاسوسان شته، نه نړیوال جاسوسان شته. مشارکت ملی په حکومت په دې نامه باندې دلته د فرانسې، جرمني، هند، پاکستان د ټولو دلته د قدرت ویش هر یو بخپل نماینده دلته لري. موږ له دغه نظام ناراضي او دغه نظام زموږ نظام ده. په دغه نظام باندې که هر رقم قربانۍ دوی غواړي، نظام یې غواړي، موږ ولس، موږ افغانان، موږ مجاهدین، طالبان ټول ورته لبیک وایي. مشکلات اقتصادي ستونزې ورځ په ورځ حل کېږي، خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. صرف خلک ویرول کېږي د افغانستان له حالاتو. اوس په کرکټ ګراوند کې چاودنه کېږي، 4 کس افغانان سطحي زخمیان کېږي. د ملل متحد د دفتر د غمرازۍ میسج تاسو وګورئ چې څومره منافقت پکې پروت ده. د تور مکناټن میسج ته وګورئ چې څومره منافقت پکې پروت ده. آیا دغه 19 شهیدان خلک له رسنیو له د ولس نه پټولی شي؟ په کرکټ کې د زرګونو سیلانیانو نه 19 شهیدان څوک پټولی شي؟ زه هلته په خپله موجود وم. ولې د افغانستان بدرنګه څیره نړۍ ته وړاندې کو؟ ولې په خپله افغانستان په ملا باندې مات کو؟ اوس د طالب په خاطر، په طالب د بندیزونو په خاطر باندې د ولس ملا ورماتوي. غواړي چې دا ولس بیا مهاجرتونه شروع کړي، غواړي چې دا ولس بیا اروپا او امریکا ته مات شي، هلته د ذلالت او د غلامۍ ژوند اختیار کړي. له امریکا نه خلک راځي. په الله قسم درته کوم چې له جرمني، له اروپا، له امریکا، له ډیرو لرو، له جاپان، له هیوادونو دلته افغانان راغلي، موږ سره میلمانه شوي دي. خویندې راغلي، ورونه راغلي، سپینګیري بوډا پلاران راغلي دي. اوس هم له امریکې نه لسګونه خلک موږ سره په رابطه کې دي. افغان تجاران، هغه څوک چې لسګونه کلونه په امریکا او په اروپا کې تیر کړي دي، قسم خوري وایي موږ د افغانستان په هوا پسې نفس ووته. قسم کوي، په الله قسم کوي چې زه راشم په چک پاینټ ولاړ د طالب بوټونه ښکلومه. افغانان دردېدلي دي. افغانان که په بهر هیوادونو کې څومره امکانات لري، خو یوازینی شی چې زما افغان ورور کړوي هغه له دې هیواد نه بیلتون ده او لرېوالی ده. راځئ چې هغه خلکو ته ښه ذهنیت ورکړو، راځئ چې خپل هیواد جوړ کړو، راځئ د دې په خاطر چې اروپا او امریکا ته ځو، له خپل هیواد نه امریکا او اروپا جوړه کړو، دلته دغه سهولتونه جوړ کړو، دلته دغسې کارخانې جوړې کړو، دلته دغسې د کار زمینه برابره کړو. اروپا ګاز لري؟ اروپا ګاز لري؟ نه. اروپا تیل لري؟ نه. اروپا زغال لري؟ نه. اروپا اوبه لري؟ نه لري. دغلته په اروپا کې میشت افغانان دي. قسم ورکړو ته تاسو د څښاک اوبه له کومه کوئ؟ په یورو په ډالرو باندې اخلي. دلته د څښاک د اوبو نهرونه او سیندونه بهیږي. کوم نعمت ده چې په افغانستان کې موږ نه لرو؟ الله دې تاسو ته هدایت وکړي. نو خدای املاک یا حول ولا قوة. جنرال صاحب من شما صاحب گفتم شما چرا فدرالی را قبول ندارین؟ نظام فدرالی باید حاکم شود، حکومت غیر متمرکز باید باشه، اختیار انتخاب خود داشته باشه، نظام باید طوری باشه که هر چی دلش خواست انجام بده، کسی دستگیر و پایگیر کسی نباشه. شما چی حالا انداختین؟ ما خب 20 سالم سرتان حکومت کردیم. چی میگه این خراسانی؟ 20 سال پیش سرتان حکومت کردیم. با این نظام ما سهم نداریم. شما اشغال کردی وسط نظامتان، یک چند گروه اشغالگر پنجابی آمدین، گاهی واخان مفروشین، گاهی دیورند مفروشین. پنجابی کلی تو را بخوره، پنجابی کلی تو را بخوره. تو چقدر بیشرم آدم هستی با خدا. کرنل مبین، بعد از زیر کرنل مبین بگوین، این خودش پنجابی است. پنجابی است. آمدی اینجا مردم شما اینمی مولوی زیاد کسی افراد خود طالبان را در بالا میره، به ما خراسانی ها فدرالی خواه وقت نمیده. شما بخواین شما صحبت کردن یاد ندارین، به شما چی قسم وقت بیتیم؟ شما یکتان دو نفر مایک باز میکنین، این کدام طریقه است؟
این آداب در کجا یاد گرفتین؟ ما احساسات خود در مقابلتان کنترل کردن نمیتونیم، اگر وقتم نمیتی به زور میگیریم. احساسات خلاص داری؟ خلاص. کدام احساسات؟ او احساسات تو وقت کجا بود که در افغانستان اشغال بود؟ او وقت احساساتت کجا بود؟ نه او که در دم نبود، تیاره افغانستان خود اشغال بود. چشماندی او در دم تیاره که سریک شدی او وقت احساساتت در کجا بوده جوانه؟ عقب نشینی تاکتیکی بود، گپ گوشکو. تیاره تانه که قماندان صاحب اسیب کرده چبلق سقوط بیت و از یادتان را وای تعف نکه جوش آمد. ما به نوبتتان منتظر باشین. وقت امروز در جانت آمده بودیم خیف خطا خوردی کرنل مبین. نه شما آمدن بسیار سخت است، بسیار دور است. امی دکتر صاحب صحبت کنه. دکتر طارق صاحب مهربانی خراسانی شما چند دا خراسانیان و کولابیان چې کله در باندې راغلل ضیاء الرحمن صاحب دا ګوره انسان به کېدای شي ډایرکټ به کمپاله راواخلي داسې به یې ونیسي دوی خپله د کمپالې لاندې ننوځي. امیال خو که ما در میدان کرکت آمده بودیم تو گریخته رایی بودی کلگی شهیدار مردم چی میگه مردم های ملکی که مرده بود کل شهلا کده گریخته رایی بودی سربازای تو سو میگره خودتی سو میگره. باور به خدا کو تا آخرین زخمی را در موجه بودم پس دیدم ویدیو دیدم سر صدا را برو ما آدم گریز نیستم برو تو در سپیس از پیش ما مگروزی در میدان نبرد مقابله که ایستاد شده میتونی. خراسانی خودت خراسانی اینترنشنال خودت کدام روز جنگ رفتی؟ امی حالا در جبه هستم. خب پیکا چند مرمی میخوره؟ پیکا چند مرمی نه ای در زیر لیاف توپ خب کنه که بند کنه با خدا گرد بالا میکنه. تو چی میگی ضیاء الرحمن؟ نه پیکا تا پیکا فرق داره مولوی صاحب. پیکای خراسانی 500 مرمی هم میخوره 1000 هم میخوره هر چی که دلت بسته و پشتش. یا مولوی صاحب یا همیش که فایر میکنه سر توپ پس لغت پایر میکنه. خراسانی هستین چی هستین؟ یک چند دقیقه صبر کنین سپیس خراب کردین پایان میبریم اتان باز میگوین که اینا وقت نمیته صبر کنین نوبت بیاید زور پرس میایم